خپل ملت ته د زیر او د خوشحالۍ ځای ده. بعضی از ادارات خدماتی با وجود از اینکه حکومت هنوز اعلام نشده، ادارات خدماتی به فعالیت آغاز کرده. از طرف سرپرستای موقت برشان دستور داده شده که ادارات خدماتی باید فعال شوند. از او جمله بانک مرکزی نهاد مهم اقتصادی ما و شما است که تمام فعالیت های بانکی و تجارتی به او ربط داره. برایشان اجازه داده شد که باید فعالیت خود را آغاز بکنند و سر از امروز و فردا تمام بانک ها خلاص خواهد شد و تمام گرفت سطوح آزادانه آغاز خواهد شد و گرفتن پول از بانک ها و یا داخل شدن پول به بانک ها از سر گرفته میشه که جای خرسندی است. همچنان فعالیت شهروالی کابل با تمام ولایات از سر گرفته شده. ما شما زندگی شهری داریم، طبیعی است که در شهر اگر شهروالی فعال نباشه با مشکلات مختلف مواجه میشیم. از لحاظ کثافات در شهر، همچنان موانع در شهر و عدم کنترل در شهر، این همه چیزا جلوگیری شده و شهروالی کابل امروز کارهای خود را آغاز کرده. هم از بین بردن کثافات را از حومه های شهر و جاده ها و سرک ها جدا آغاز کردن. و یک چیز بسیار دیگر که مردم ما منتظر آن بودن این است که موانعی که ایجاد شده بودند به خاطر مسائل امنیتی قبلا در ادارات، در سرک ها، در جاده ها، همه موانع هم سر از امروز برداشته میشن و شهر به کلی از موانع ها پاک میشه و همچنان دوائر دولتی رفتن و آمدن برشان آسان میشه که از چند چک پوست ما تیر میشدیم یا به اصطلاح با موانع برمیخوردیم. تمام موانع باید از بین برده شود. شهروالی کابل با جدیت کار خود را آغاز کرده. این کار تا در تمام شهرهای کشور، هم در ولایات هم در کابل عملی خواهد شد و شهرها انشاءالله پاککاری خواهد شد. همچنان فعالیت صحت عامه از سر گرفته شده و با توجه بیشتر آغاز به فعالیت کرده. تمام شفاخانه ها با لوازمی که داشتن کار خود را آغاز کرده. مریضا معالجه میشن و تمام خدمات صحی به هموطنان ما هم در شفاخانه ها، هم در کلینیک ها و مراکز صحی در تمامش به گونه عادی و پیش میره. تلاش میورزیم که با کمک و همکاری مؤسسات بین‌المللی همکاری در بخش صحی هنوز هم بیشتر شود و ما خدمات صحی بیشتر صحی به هموطنان خود داشته باشیم. در بخش تعلیم و تربیت تمام نهادهای تعلیمی، مکاتب و لیسه ها و مدارس فعالیت های خود را آغاز کرده. انشاءالله طبق دستورالعمل وزارت معارف خدماتشان اثر گرفته خواهد شد و کدام وقفه ای که به میان آمده بود و وقفه دیگر از میان برداشته میشه. در بخش تحصیلات عالی تمام پانتونای ما که فعالیت هایشان طبعا به تعویق افتاده بود یا متوقف شده بود، پس فعالیت های خود را از سر آغاز میکنه. مراکز تعلیمی و همچنان پانتون ها پس به محصلین خود ارائه خدمات خواهد کردن و جریان تحصیلی اثر گرفته میشه. موانعی که در راه وجود داشت برداشته شده. همچنان ترافیک یک چیزی مهم است، خصوصا در شهر کابل، چون ازدحام است، موتر زیاد داریم در شهر و سرک‌ها هم طبعا تنگ است و مشکلات ترافیکی ایجاد شده. به خاطر رفع مشکلات ترافیک پس فعالیت خود را از سر آغاز کرده و رئیس به ترافیک قبلی پس به جای خود مستقر است، به جای وظیفه خود دوام میته، در جای خود مقرر گردیده و انشاءالله دستور گرفته که تمام فعالیت‌های ترافیکی را در شهر بیشتر بسازه، منظمتر بسازه تا ازدحامی که وجود داره کاسته شود و باعث مشکلات به همشهریان ما نباشه. در بخش رسانه ها هم انشاءالله نهادهایی که ضرور بود در بخش رسانه ها پس آغاز به کار کرده. تلویزیون ملی و رادیوی ملی به نشرات خود آغاز کرده. رسانه های آزاد ما هم فعالیت را الحمدلله هر روز بر نسبت روز دیگر
بیشتر و خوبتر میسازند و اطمینانشان بیشتر شده که یکی از دستاوردهای بهتر است. یوه بګنونکې پیښه چې موږ تاسې هیوادوال او رسنۍ ټولو سره مخ یو هغه دا ده چې د کابل په هوایي ډګر کې ستونزې لرو. هلته ازدحام لا هم په خپل حال ده او اگر چې اسلامي امارت هڅه کړې چې ازدحام کم سي او د خلکو بیرته کورو ته راتګ دې ته کار وسي او هغه تشویق سي، موږ خپل نهایي کوشش کړی ده. خو بیا هم متاسفانه امریکایانو لا هم هغه خپلې پخوانۍ پالیسي ته دوام ورکړی چې خلکو ته دعوت ورکوي، الوتکو ته یې خیزوي او په یو نامعلوم برخلیک په لور باندې افغانان باسي له هېواده. دا زړه بګنونکې ده. په دې سره موږ د امریکایانو باندې غږ کوو په امریکایانو باندې چې خپله دغه پالیسي ته تغییر ورکړي، د افغانستان خلک تشویق نه کړي چې له هېواده تېښته وکړي. زموږ کدرونه، زموږ انجینران، ډاکټر صاحبان، پوهان، هغه څوک چې دلته تحصیل کړی او دا هېواد د هغو استعدادونو ته اړتیا لري، دا نه باید بهرنیو هېوادونو ته وایستل سي. هلته د دې په ځای چې دوی په تخصصي بخشونو کې خدمت وکړي، یو عادي مزدورکار پر نظر به ورته کتل کېږي په غربي او ځینو نورو هېوادونو کې. دا د تاسف خبره ده. متاسفانه چې دغه ستونزه لا هم نه ده حل سوې. اسلامي امارت جدي کوشش کوي چې هلته حالت کنټرول کړي. د هوایي ډګر په لور باندې چې کومه لار د خلک ځي هغه لار تړل سوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته، او داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي، هغه بند سوي دي. ځکه چې هلته ازدحام لا هم ډېرېږي. لا خطر د دې ده چې خدای نخواسته خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي، په تراکم کې ګیر سي، په بیروبار کې ګیر سي، د پښو لاندې سي. او متاسفانه امریکایان یو بل کار هم کوي چې کله ازدحام ډېرېږي نو دوی فایرونه کوي، ډزې کوي، په بېرحمۍ سره خلک تر ګولیو لاندې نیسي. دغه حالت نه چې دوی نجات پیدا کړي. اسلامي امارت هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کړي او هغه ټولو خلکو ته په میدان کې جمع دي، هغو ټولو ته یو ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکوو چې راسي خپلو کورونو ته، خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند وکړي. هېڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکوو. مشکل کمتری در ولایت پنجشیر وجود داشت که بالای حل آن کار دوام دارد. امارات اسلامی افغانستان به اساس پالیسی خود که دیگر جنگ را در کشور اختتام داده و جنگ به پایان رسید و جنگ را اعلان کرد که دیگر به پایان رسید، می خواهیم که در هیچ جای هم هیچ فیری بالای افغان ها صورت نگیره. به اساس همین پالیسی توجه بیشتر به این است که بعضی از حلقاتی که در پنجشیر هنوز هم باقی مانده‌اند ملاحظات خود را دارند، با آنها از طریق گفتگو، از طریق مفاهمه و تفاهم نزدیک بتانیم که امو مشکلی را که در اوجا هنوز وجود داره به پایان برسانیم. تلاش ما جدی دوام داره. 80% انشالله مطمئن هستیم که جنگ در اوجا صورت نمیگیره، هیچ وقوع امنیتی انشالله در اوجا نخواهد بود. تمام مسائل از طریق گفتگو حل خواهد شد. برای برادرایی که اوجا هستن اعتماد و اطمینان داده میشه و آغوش ما برش باز است. دعوت داده میشه که بیان در کابل زندگی بکنن، با ما برادر باشن، با ما باشن و هیچ خطر و هراسی نداشته باشن. کشور ما مشترک است، اهداف ما مشترک است و زندگی ما با هم مشترک می باشه انشاءالله. یو بل مننه چې په هیواد کې ارزې وکړو هغه د نړیوالو سفارتونو او مؤسساتو نه ده. له دوی ټولو نه مننه کوو سره له دې چې وضعیت تغییر وکړ، خو موږ دوی ته پیغامونه ورکړي وو د سیاسي دفتر له لارې نه چې هیڅ سفارتخانه هم بهرنۍ سفارتخانه د ویرې احساس ونه کړي او خطر ورته متوجه نه ده. همداراز نړیوالو مؤسساتو په بېلابېلو برخو کې کار کوي. بین المللي مؤسسات، د ملګرو ملتونو اړوند، د صحي او د بشري حقوقو اړوند ادارې ټولو تر اوسه پورې وفاداري کړې ده. زموږ سره اوسېدلي دي په کابل کې، هغوی د تېښتې هڅه نه ده کړې. هېڅ سفارتخانه هم بنده سوې نه ده او هېڅ مؤسسه هم کار نه ده درېدلی. او زموږ د مجاهدینو یا د ځواکونو لخوا هم د هغو امنیت ډېر په ټینګه ساتل سوی ده. په کلکه د هغو دپاره خلک ولاړ سي، هغو ته هم فزیکي مسؤلیت ورکړي، هم روحي مسؤلیت ورته حاصل وي. زموږ ځواکونه د هغو په خدمت کې دي. همداراز مؤسسات هم ټولې مؤسسې په کار او فعالیت باندې بوختېدلی سي، خپل کار ته دوام ورکولی سي، په اطمینان باندې نقل او انتقال کېدلی سي ولایاتو ته او فعالیت نیولی سي له سره. او موږ امنیتي ځواکونه موظف کړي دي چې هغو امنیت ته لا توجه وکړي او ډېر ورته متوجه اوسي. له دوی نه مننه کوو چې زموږ په هېواد کې پاتې دي او مننه کوو چې دوی موږ سره ژوند کوي، سفارتي کارونه کوي، همداراز خدمات وړاندې کوي د مؤسسو له لارې نه. له ټولو نه
د تاسې تربیون له لارې نه غواړو مننه وکړو. نور که تاسې څه سوالونه لرئ انشاءالله موږ په خدمت کې یو یو څه سوال وکړئ. فلو نیوز ده ته پوښتنې وکړئ. ډېره مننه مجاهد صاحب. زما سوال دا ده که چیرې تاسو د پنجشیر د خبرو اترو په اړه باندې توضیحات ورکړئ چې موضوع څه ده، په څه باندې خبرې کیږي. بل دا چې د سیاسي اشخاصو سره چې خبرې روان دي کابل کې، دغه خبرې په کوم نقطه باندې دي، په دغه اړه باندې که چیرې خلکو ته معلومات ورکړل شي چې په کومو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. او بله موضوع د میرمنو ده په افغانستان کې. ځینې میرمنې دولتي ادارو ته ځي خو هغوی ځواب کیږي په دروازو کې، او د دغو سرنوشت په اړه باندې که چیرې تاسو ووایئ. بلې اول خو د پنجشیر ستونزه ما مخکې مې یاده کړه انشاءالله د حل کېدو په حال کې ده. موږ کوشش کوو چې هلته ستونزه حل سي او وارسي. مسله هم ډېره لویه نه ده. هلته څه سامانونه یا د دولتي شیان وړل سوي دي، موټر دي، اسلحې دي، هغو سره خبرې روان دي چې دا تسلیم سي او بیرته خپلو ډیپوګانو ته راسي، ذخایرو ته راسي او شخصي استفاده ځینې ونسي. او کوم کسان چې هلته دي هغوی هم طبعا ځان سره تشویش او ویره لري. هغو ته ډاډ باید ورکړل سي، هم فزیکي لحاظ هغوی مسؤول وي، هم د هغوی عزت مسؤول وي، هم د هغوی سرمایه مسؤله وي، او دغه اطمینان باندې کار روان ده. انشاءالله زر حل کیږي. دومره موضوع دا سیاسي برخه کې هم زموږ مشران په کار بوخت دي. بېلابېلې مشورې جمع سوي دي، له بېلابېلو اړخونو سره مشورې سوي دي د آینده په اړه، د راتلونکي نظام په اړه. نو انشاءالله هغه مشورې چې نتیجې ته ورسېږي زر داسې موږ به شاهد د دې اوسېږو چې یو نظام اعلانېږي. او درېیمه پوښتنه موږ کېدای شي د نورو ژورنالستانو وروڼو هم د سره شریکوي. د ځینو ښځو کارونو ته تګ دغه ستونزه موقتي ده، انشاءالله حل کېږي. موږ د دې دپاره یو پروسیجر باید ولرو. اوس تاسو پوهېږئ چې دا د اداراتو یا د وزارتخانو د ریاستونو امنیت زموږ امنیتي ځواکونه ساتي. طبعا ښځینه چې هلته ځي د برخورد سره داسې مخ نه سي، موږ ویره لرو چې امنیتي لحاظه زموږ ملګري کله تبدیلیږي کله نوي راځي او ډېر روزل سوي نه دي، نو هغوی داسې برخورد ونه کړي موږ له خوندو سره چې خدای نخواسته هغه د دوی د اذیت او زیان سبب ګرځي. نو موږ ورته وایو تاسې اوس پاته سئ په کورونو باندې، کله چې سیکورټي هلته برابریږي په ادارو کې، او ستاسو لپاره هم یو لایحه عمل طرز العمل جوړیږي چې په څه رقم راسي خپل وظایفو ته. تر هغه وخته پورې دوی باید پاته سي. خو یو شی ډاډ ورکړو څوک منفعه کېږي نه، معاشونه به یې په کور کې ورکول کېږي، غیر حاضر هم نه محسوبېږي انشاءالله. تاسې خور خیر خوندې ته به نوبت ورکوو ټولو ته نوبت. ډیره مننه مجاهد صاحب. زما پوښتنه به اول خو ما د ښځو په حواله پوښتنه یوه کوله، خو زه به دا اوس تپوس وکړم چې څومره ورځې وشوې دې کې ستاسو د طرف نه، ستاسو د ډلې طرف نه او سفارتي په اړیکو زه تپوس وکړم، نو څومره ملکونو سره تاسو فی الحال رابطه کیئ او تاسو دا ګڼئ چې هغه هیوادونه چې دي تاسو ته به په مثبت طریقه سره تاسو ته به هغوی جواب هم راکوي او ستاسو ورسره تعاون چې دی تاسو ګورئ چې پرمختګ تعاون کې تاسو ګورئ. او بل یو پوښتنې جواب به دا هم راکړئ چې د ښځو په حواله تاسو خبره وکړه او تاسو وایئ چې معاشونه به ورته په کور کې ورکولی کېږي، هغوی غیر حاضره نه دي خپل نوکرین، نو د هغوی حفاظت لپاره تاسو په خاص توګه تاسو څه ګامونه پورته کوئ که نه بس تاسو ته به دا کوشش وي چې وزارتونه یو ځله خلاص شي نو بیا به هغوی ته غږ کولی شي او څه داسې قسم هغوی ته مسله به نه وي؟ بلې یو سوال چې وسي نو زه به اوس هم کولی ټولو سوالونو ځواب کړم. مننه. د سفارتي لحاظ باندې اسلامي امارت متوجه ده. د سیاسي دفتر استازي راغلي د کابل کې دي او موږ یو پلان جوړ کړی چې ټولو سفارتي استازو سفیرانو سره د بېلابېلو هیوادونو د ډیپلوماتانو سره مجلس ولرو او هغوی ته اطمینان ورکړو، هم په سفارتونو کې هم په قونسلګریو کې. دې دپاره کار روان ده. زموږ مشران د هغو ته اطمینان هم ورکړی ده، ډاډ هم ورکړی. مخکې ما یادونه وکړه داسې هغوی له هیواده نه دي وتلي او ډاډمن اوسېږي. دا یو ډېره ښه فضا ده. راتلونکي کې غواړو له هغو سره خپلې اړیکې لا هم پیاوړې کړو. او د ښځو برخه کې هم دا وایو چې د ښځو د ډېر مسؤلیت دپاره د ښه ډاډ او اطمینان دپاره موږ په کار بوخت یو چې ادارات فعالېږي، کار شروع کېږي، د هغو دپاره باید ځان ته اصول ولرو. قریشی صاحب. نجیب الله قریشی هستم. با عرض سلام. مجاهد صاحب، اخبار زیاد برای ما میرسه، شما میفهمید ما تمام ولایت ها سفر میکنم، میگن که امارات در هر ولایت یک لیستی از افراد دارن قبلا و او افراد خانه به خانه تعقیب میکنن و بعضی ها را میبرن. این تا چه اندازه حقیقت داره؟ تشکر.
ما ایرا با اطمینان کلی میگم که هیچ کسی هم تحت پیگرد یا تحقیق قرار نداره در هیچ جای هم در هیچ جای از کشور. قبلا ما گفتم که اطمینان کلی به هموطنان ما برگشته، اطمینان و امنیت و همچنان سکون روحیم باید برشان برگرده. از طریق شما برای همه هموطنان اطمینان میتم که هیچ کسی هم زیر پیگرد نیست، هیچ کدام لیستی وجود نداره و نه هم کسی تعقیب میشه، به خاطر که عفو عمومی اعلان شد و همه چیز را ما فراموش کردیم دیگه. سر هیچ چیز محاسبه نمیکنیم، با آینده فکر میکنیم، کوشش میکنیم که در کشور ما صلح پایدار شه و امنیت پایدار شه و ما به خاطر آبادی کشور خود آغاز به کار بکنیم. رسانه ها را نام بگیرین شما رو. BBC. There's a lot of discussion in the West about the 31st of August deadline. Have you received any requests from the Americans to extend the evacuation scheme beyond that date? And are there any circumstances under which you would agree to extending that date? نه مګه باید یادونه وکړو چې دا یو دیرشم پورې وخت غځېدل د امریکانو هم دوی یو طرفه کار ده او خپل سره کار ده. دا موږ د توافقنامې نه خلاف کار ده. موږ امریکانو ته بیا پیغام ورکو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي، ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده. باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. نور د افغانانو ایستلو موږ اجازه نه ورکو او دې سره خوښ هم نه یو، او له هغه نه یې خواته موږ دوی ته اجازه نه ورکو په هېواد کې، بیا به موږ جلا موقف نیسو انشاءالله. تاسې په زور ورته ووایئ کوېشن جواب ورکړئ. The extension was unilateral by the side of the United States. It was a violation of the agreement. We want them to evacuate all foreign nationals by the 31st of August. And we are not in favor of allowing Afghans to leave. کابل نیوز د پښتنو ټول ته انشاءالله نوبت رسیږي، کوشش مکو. سلام مجاهد صاحب، وخت مو بخیر. عمران فضلیم له کابل نیوز ته. زما دوه سواله دي. یو خو دا چې د امارات اسلامي پر اتاک سره اردوی ملي وپاشل شوه، نو په راتلونکي به د اردوی ملي سرنوشت څنګه کیږي؟ او دویم دا چې د امارات اسلامي رهبر ملا هیبت الله صاحب فعلا چیرې ده او که په افغانستان کې ده ولې نه ښکاري؟ بلې دا یادونه باید وکړو چې اردو او امنیت د هېواد مهم بنسټونه دي. موږ کوشش کوو بیرته اردو هغه نه په ښه ډول باندې جوړه کړو. دلته دوه پوښتنې باید موږ سره په پوه سو جواب کړی شي. اول دا چې زموږ مجاهدین هم د دې هېواد خلک دي، د دې هېواد ځواکونه دي. کوم کسان چې نظامي دي زموږ په برخه کې نظامیان موږ لرو، هغه هم استخدامیږي او کله چې اداره جوړه شي هغه پخواني امنیتي کسان هم هغه به بیرته را دعوت کیږي، له هغو نه نخبه خلک، کلک خلک، هسې خلک چې رښتیا هم د موږ د اردو بنسټ جوړولی شي او مټې جوړولی شي، هغه به بیرته په کار باندې انشاءالله استخدامیږي. خو دې باندې به راتلونکي نظام چې اعلان شي هغه به بیا تصمیم پې باندې نیسي. او زموږ زعیم شیخ عبد الله اخندزاده صاحب انشاءالله هغه به نږدې راتلونکي کې تاسې وګورئ انشاءالله. شما بله راځو. سلام، اسمم میرویس حیدری است. جناب مجاهد صاحب از تلویزیون جهانی افغانستان. پرسشم در رابطه با رسانه هاست. شما گفتین که ما به شما رسانه مسئول هستن، از اونها حمایت میکنیم. از روز نخست تا به امروز تلویزیون جهانی افغانستان تحت محاصره هست. حتی ما در برنامه بودم که مجاهدین امارات اسلامی در داخل نشرات ما آمدن. حتی یک دختر خانم بود که چرا اینی رو وصل کردین. و حالا شما میتونین مصداقش همین است که مجاهدین امارات اسلامی بیان ببینن که واقعا این حرف ما درست است یا نه. این مسئله است که مردم نگران هستند. دختر خانمایی که به تلویزیون ما می آمدن همشون فرار کردن، دیدن که پشت دروازه ما مجاهدین امارات اسلامی است. سوال دوم این است که در رابطه با گفتین که سفارتخانه‌ای که وفادار به ما هستند، اون کسانی که وفا نکردن کدام سفارتخانه ها هستند؟ کسانی که وفادار به شما هستند کدام سفارتخانه است؟
باید اول بگویم مسئولیت خبرنگارا و مراکز خبررسانی این ضرور است. ما رسیدگی میکنیم با تلویزیون شما هم انشالله رسیدگی خواهد کردیم. من نوت گرفتم یک حالت استثنایی شاید باشه یک جای یک مورد این ما تعقیب میکنیم. در محاصره قرار نداره. شاید نظامی های ما که در اونجا نزدیک هستند به خاطر امنیت بعضی از دوائر اونجا موظف شدن. اگر اونجا کدام مشکل امنیتی وجود نداشته باشه ما انشالله مجاهدین از اونجا دور میکنیم نیروهای خود را و شما هم آزاد میتونید فعالیت کنید. ما تعقیب میکنم. دیگر سوال ها را میتونیم به نوبت میتونیم یک سوال شو خوب است بهتر است. کوم رسانه رسانه نوم اخلی بیا انشالله تاسو سره. बहुत शुक्रिया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब। अख्तर गुलफाम ARY न्यूज़ के साथ हूँ। जिस तरह आपने सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है तो क्या आप साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी माफ़ करेंगे? دا موضوع سے جنرال مشرف سره موږ څه کوو دلته اوس تر بحث لاندې نه نیسو ځکه دا زموږ د هیواد موضوع نه ده، د هیواد نه بهر موضوع ده او زموږ له هیواده بهر ډېرو خلکو له موږ سره بې وفایانې کړي دي. هغه بیا که ټول وخت راغی بیا به یو وخت خبرې ورسره وکړو. اوس دپاره وختي ده. تاسو السلام علیکم ذبیح صاحب، هارون رشید خبرې کوم انډیپندنٹ اردو نه. زما تپوس دا دی چې دا تاسو دا خبرونه دي چې یو کمیشن ټاکلی دی د القاعده او TTP خلاف کاروایی دپاره، نو هغې کې څوک څوک دي او هغې فعالیت به کله کېږي او کله او څنګه لاه عمل به یې څه وي؟ مهرباني. دا په دې مورد باندې کمیشن خبره سمه نه ده. موږ داسې څه نه خبر نه یو چې کمیشن ټاکل شوی او داسې څوک اوس نه په افغانستان کې. موږ یو دریځ لرو اسلامي امارت، دا دریځ د افغانستان له خاورې نه هېچا ته مې اجازه نه ورکوو چې نور هیوادونو ته څوک مشکل پیښي تعدید پیښي او د دې معنی دا ده چې دلته به داسې ستونزې موږ نه پرېږدو. چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې نه د بل هیواد په ضد باندې استفاده وکړي. د نړۍ هر هیواد کې وي که زموږ ګاونډي هیوادونه وي او دې ځانګړی کمیسیون نشته بلکې موږ ځانګړي قوانین لرو او په دې باندې عمل چې وشي انشاءالله داسې څوک به دلته نه وي چې هغه بل هیواد تهدید کړي. شما Thank you so much, sir. Anas Malik from Wyon. A question in English. Today there was a news item in Washington Post quoting sources that the CIA director has secretly met Mullah Abdul Ghani brother yesterday in Kabul. Can you confirm these reports, and if so, what was the purpose of this meeting? Thank you. کوي چې راپور راغلی نن چې د CIA ډایرکټر ملا برادر اخوند سره کتلي دي او که چیرې دا خبر رښتیا یې حقیقت لري نو په کوم موضوع باندې دوی بحث کړی؟ موږ وویلې مخکې چې د سیاسي دفتر مسؤلین راغلي د سفارتونو سفارتخانو سره ګوري. CIA سره خو زه نه یم خبر چې چا کتلي وي، ولې د سفارتخونې سره موږ ګورو. په دې کې کېدای شي امریکایي سفارت هم وي، د هغو سره هم لیده شوي ځکه هغوی هم اطمینان ته ضرورت لري او موږ ډاډ ورکړی دی چې دلته په افغانستان کې هم فعالیت کولی شي، ډیپلوماتیک فعالیت کولی شي او موږ غواړو هغو سره اړیکې ولرو، اړیکې هم دوامداره وي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه دي، ټولو سفارتخانو سره. او دا خبر تر اوسه نه تاییدوم چې CIA سره چا خبرې کوي. ترجمه شو. Political office has been holding meetings with all embassies present in Kabul, which includes the embassy of the United States. They are here to. They are meeting with them to assure everyone and to maintain diplomatic relations. We will not confirm. We cannot confirm that Mullah Brother has met with the CIA director. شما بفرمایید. سلام وقتتان بخیر آقای مجاهد. شما چندین بار در مورد امنیت و جان خبرنگارای خارجی ها صحبت کردین. پس زندگی بانوان خبرنگار افغانستان چی خواهد شد؟ و من در ولایتی که زندگی میکردم دوباره نمیتونم برگردم و چندین مرتبه مورد تهدید و جایی که زندگی میکردیم زیر نظر افراد شما قرار گرفتیم و آیا من میتونم دوباره به شهر خود برگردم، دوباره میتونم کار بکنم؟ گفتنی شما در این مورد چی است؟ شما کجا؟ ولایت بلخ. ما گفتم که هیچ رسانه هم زیر تعقیب نیست و با آنکه شما عفو عمومی اعلان کردین باز همین مورد با ما شده. یک چیز را بگویم،
در عفو عمومی رسانه ها از سر شامل نیست، به خاطر رسانه خدا نخواسته کدام جرمی نداشت که مورد عفو قرار بگیرید. شما مردم عام هستین، ملکی هستین، ادارات مهم هستین و رسانه هستین. عفو به خاطر نظامی ها بود که امرای ما جنگ داشتن و علیه ما استاد بودن. دیگر ما این را بررسی میکنم. در ولایت شما برای شما خطری نیست. ما با مسئولین در اونجا شاید کدام قضیه مخصوص باشه یا کدام عقده باشه یا کدام مسئله شخصی، این را ما بررسی میکنم. انشالله برتان پس زمینه با ولایت خود برگشت زمینه مساعد میشه و با مسئولین صحبت میکنم. شما بگید. مجاهد صاحب عربی میتونین که مطرح کنم؟ فارسی بگم درسته. خوب است. مجاهد صاحب شما گفتین که در چند روز گذشته هیچ حمله صورت نگرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. پام مو راګرځوم د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکي. د افغانستان لپاره د نوي نظام د جوړېدو هڅې. در قسمت تشکیل یک حکومتی کما اینکه گفته می شود همه شمول و معنای واقعیش که فرصت‌های مخاصمه و لانه‌های نزاع احتمالی را به صورت یقینش مسدود بکند. د جیو ډلې مشرانو ناستې کې پر طالبانو د بندیزونو احتمال. ما وارد مرحله جدید شدیم، مرحله صلح همزیستی مسالمت آمیز، وحدت ملی مردم افغانستان. بنابراین در این برهه حساس نیاز به همکاری زیاد و حمایت مالی است. د امریکایي او نورو وګړو د ویستنې لپاره د ټاکل شوې نیټې د غځېدو شونتیا. امریکا ته د اسرائیلو د لومړي وزیر سفر. او ننګرهار کې د خرما حاصلاتو ته خوشبیني. دا هم بشپړ خبرونه. زه عبدالصبور رؤفي یم. طالبان به د افغانستان نوې ادارې لپاره یوه 12 کسیزه شورا جوړه کړي. د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو امریکایي نشریې فارن پالیسۍ ته ویلي چې د شورا کې به د طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر، د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او د حقاني شبکې جګپوړی غړی خلیل الرحمن حقاني غړیتوب ولري. د ریپورټ کې ویل شوي دي چې طالبان تیار دي څو د ټولمنلي حکومت جوړېدو لپاره د دولت ځینو پخوانیو غړو ته د خپلې خوښې وړ وزارتونه ورکړي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې څو پورې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ولري خپل دولت به جوړ نه کړي. د ټولمنلي حکومت جوړېدو لپاره د طالبانو له هڅو سره جوخت اوس فارن پالیسي خپرونې د طالبانو مشرتابه ته د نږدې سرچینو له قوله ویلي چې ټاکل شوی افغانستان د یوې 12 کسیزې شورا لخوا رهبري شي. د دې راپور له مخې د طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر، د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او د حقاني شبکې جګپوړی غړی خلیل الرحمن حقاني به د دې شورا غړیتوب ولري. عبدالله حامد کرزی او ګلبدین حکمتیار به هم د دې شورا غړیتوب ولري. امید بخشند بر اینکه آقای برادر بتانند در پهلوی سایر شرکایی که اینجا آمده اند در قسمت تشکیل یک حکومتی کما اینکه گفته می شود همه شمول به معنای واقعیش که فرصت‌های مخاصمه و لانه‌های نزاع احتمالی را به صورت یقینش مسدود بکنه. سرچینو ویلي چې د شورا به د دولت ځینو پخوانیو غړو ته ځینې وزارتونه په پام کې ونیسي، ځکه طالبان هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره منلی پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. د شیعه عالمانو شورا هم غواړي چې طالبان پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. باید همه شمول و آینه تمام نمای تمامی اقوام ساکن کشور و در تفاهم با جناح‌های مختلف شکل گیرد. لاس ورځې کېږي چې افغانستان سیاسي او قانوني قدرت نه لري. سرچینو ویلي چې طالبان به د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتو مخکې د خپل دولت جوړښت اعلان نه کړي. که هر چه زودتر نظام اسلامی وسیع البنیاد فراگیر
و همه جانبه و همه شمول با شرکت همه اقوام با هم برادر افغانستان، هموطنان سنی و شیعه و سایر اصناف جامعه تشکیل گردد. په اوسنی حالت کې د طالبانو په وړاندې د یو ټولمنلي حکومت جوړېدو په لار کې یو خنډ په پنجشیر کې د طالبانو سره د احمد مسعود مخالفت دی. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ سیاسي خبرې د دې بندون د حل لپاره دوام لري، خو دواړو خواوو د یو او بل پر ضد د پوځي ګام پورته کولو خبرداری هم ورکړی دی. د جیو ډلې مشران به پر طالبانو د بندیز احتمال او یا د دې ډلې په رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. رویټرز خبرځای د بریتانیا د ډیپلوماتیکو سرچینو له قوله وایي چې د بریتانیا دولت به د جیو ډلې له مشرانو وغواړي چې د طالبانو لخوا د بشر حقونو د نقض په صورت کې په طالبانو د اقتصادي بندیزونو او مالی مرستو بندیدو غوراوی په پام کې ونیول شي. طالبان بیا د جیو ډلې لخوا د دوی پر دولت بندیز مغرضانه او د افغانستان له خلکو سره دښمني بولي. د تیرو خلاف د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو آنلاین ناسته د افغانستان د کړکېچ او په کابل هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام مسئلې تر سیوري لاندې راغلې ده. دا ډله به که طالبان بشري حقونه نقض کړي، پر دې ډلې د بندیزونو او د طالبانو د دولت د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. خو طالبان وایي چې هر ډول بندیز د افغانستان د خلکو سره دښمني ده. موږ نوي پړاو ته داخل شوو، د سولې پړاو، سوله ایز ژوند، د افغانستان د خلکو ملي یووالي. نو ځکه د اساس پړاو کې ډېرې همکارۍ او مالي ملاتړ ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک مالي ملاتړ ته اړتیا لري، زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو سره یو ډول دښمني ده. د بهرنیو ځواکونو د حضور تمدید د بهرنیو وګړو د ویستو لپاره د جیو ډلې د ناستې د اجنډا بله برخه جوړوي. جرمني هم د کابل هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو د حضور تمدید غواړي. فرانسه هم د موضوع کې د جرمني او بریتانیا سره په یوه خوله ده. له متحدو ایالتونو او نورو متحدینو سره خبرې له ټاکل شوې نیټې ور اخوا د وګړو د تخلیل لپاره دوام لري او د طالبانو سره خبرې هم ډېرې مهمې دي، ځکه هغوی ښایي له هوایي ډګره د امریکایي ځواکونو له تخلیې وروسته د دې ډګر کنټرول په غاړه واخلي. د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن چې د جیو ډلې مشري هم په غاړه لري، کومه ناسته چې د اجنډا ډېره مهمه برخه یې د افغانستان کړکېچ دی. لومړی وزیر په جیو ډله کې هڅه کوي او دا لیدلوری چې آیا ماموریت تمدیدیږي او که نه خلکو ته ډېر مهم دی چې پوه شي امریکا متحد ایالتونه په کابل هوایي ډګر کې له 6,000 ډېر پوځیان لري او کله هغوی پرېږدي. د نړۍ اقتصادي قدرتونه په داسې حال کې په طالبانو د بندیزونو د ساتلو او یا د دې ډلې په رسمیت پیژندلو مسئله څېړي چې ځینو لوېدیځوالو او اروپایي ډیپلوماتانو ویلي چې څه ناڅه څو میاشتې دي د طالبانو د کړنو څارنه وشي او وروسته باید د دې ډلې د رسمیت پیژندلو په اړه شین او یا سور کارت اوچت شي. په داسې حال کې چې امریکا وایي چې د امریکایي وګړو د ویستو بهیر یې مهم لومړیتوب دی، خو د امریکا د استخباراتي کمیټې رئیس وایي چې تر ټاکل شوې نیټې د وګړو ویستو بهیر ناشونی دی. اخوا د امریکا ولسمشر یو ځل بیا په سیمې کې د ترهګرو ډلو په ورتګ اندېښنه وښوده او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې خپل هیوادونو ته د دې افرادو د ورتګ مخه ونیسي. د کابل نړیوال هوایي ډګر چې د ورځو کې تود باس دی د افغانانو او عام هغو هیوادونو لپاره چې خپل وګړي له افغانستان وباسي، په ځانګړې توګه امریکا. که څه هم طالبانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د امریکایي وګړو ویستو لپاره ټاکل شوې نیټه سره کرښه ده، خو امریکا ډاډه نه ده چې له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې دا بهیر بشپړ شي. هوایي ډګر ته د افرادو د لیږد لپاره اکمالاتي ستونزو او محدودو حل لارو ته په کتو ماته ستونزمنه ده چې ووینم د میاشتې تر پایه به په بشپړه توګه دا بهیر بشپړ شي او زه په ډاډ سره په دې عقیده یم چې زموږ حضور څو پورې چې لازمه وي او څو پورې چې زموږ اخلاقي مسؤلیت له افغان کارکوونکو سره نه وي ترسره شوی دوام به وکړي. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ویلي وو چې له افغانستانه د خپلو وګړو د ویستو لپاره د نیټې په غځېدو خبرې اترې روانې دي. تیرو اونیو کې د امریکا متحدو ایالتونو د امریکایي وګړو نړیوالو شریکانو او هغو افغانانو په خوندي ویستو چې زموږ تر څنګ یې کار کړی او په نورو هغو افغانانو چې خطر کې دي تمرکز کړی. نورو هیوادونو ته د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ څپې روسیه او د سیمې ځینې نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې ولسمشر د پناه غوښتونکو په څېرو کې د ترهګرو ډلو په اړه اندېښمن دی.
موږ د خپل هیواد امنیت او هغو بنسټپالو ته اندېښمن یو چې وروسته له دې زموږ هیواد ته متوجه دی. هیوادونه باید هڅه وکړي چې د بنسټپالو ډلو مخنیوی وکړي. دا مهال امریکا زرګونه افغانان هر ورځ له افغانستان وباسي. د مالیې وزارت د ژمنې خلاف بانکونو او د پیسو راکړې ورکړې مرکزونه نن کارونه نه دي پیل کړي. خلک وایي چې د بانکونو تړلتیا به هیواد له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ کړي. دوی له طالبانو هم غواړي چې د بانکونو پرانیستنې لپاره ژر ګام واخلي. پرته له دې به لاریونونه وکړي. د یوې اونۍ ډېر وخت کېږي چې ټول بانکونه او د پیسو راکړې ورکړې مرکزونه تړلي. دې حالت خلک له ستونزو سره مخ کړي. خلک وایي څو پورې چې بانکونه او د پیسو مرکزونه فعال نه شي افغانستان به اقتصادي فعالیت ونه لري او خلک به له جدي اقتصادی کړکېچ سره مخامخ شي. اشغانی که دوست بود پیسای مردم جمع نمیکرد. از اون که در خانه دوست بود خوب بود نه؟ مادام ناختیم دیگه. ما بانک ناختیم پیسه مامون باشه. حالا که ولی یک هفته سرگردان می پیسه نیست. چهارشنبه آمدم پنجشنبه من پیسه به من نداد. گفت اکانت بسته است. امروز ما آمدم نداد پیسه به کسی. نه آرد دارن نه روغن دارن. همین خود ما امیال روغن نداشتیم، آرد نداشتیم. از خانه گفتن برو بانک‌ها وا شده بگیر. دکانام که قرض مرز خود دیگه خلاص است. که آمدیم اینجا سعی میکنیم بانک‌ها بسته است. مجبور هستی دیگه شرمنده مو سر پایین گرفته در خانه بری. خلک د طالبانو له مسؤلینو غواړي چې د بانکونو د بیرته پرانیستو لپاره جدي اقدام وکړي ځکه چې د بانکونو تړل کېدا به خلک لا له ډېرې بېوزلۍ سره مخامخ کړي. مجبوره دي خلک دلته مظاهره وکړي، خلک بلاټي جنجال جوړوي. تو نه دا ښه خبره ده چې د مشران ته ما د توصیه ده باید د بانکونه زر ته زر خلاص کړي. خلک د مشکل سره دچار دي. دیگه غریب هستن، فقیر هستن. این ملت فقیر است، کسی چیزی نداره که بخوره. آرد به 2300 رسیده. برنج قیمت شده، روغن قیمت شده. اینا یک پو برنج، یک پو روغن، یک پو آرد ندارن در خانه خود. اینا با هجوم آمدن که امروز از امارات اسلامی میخواهند که بانک‌ها را باز کنند. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي چې د بانکونو نه فعالیت به په بیو منفي اغیز وکړي. لا روښانه نه ده چې کله بانکونه او صرافیان په کابل کې بیا فعالیت پیلوي. تمام مردم همینجا آمدن، نیاز به پیسه داره. مشکلات مردم زیاد است. ما از امارت اسلامی کوشش میکنیم، خواهش میکنیم به عنوان یک برادر که بانک‌ها را باز کنیم، مشکل مردم حل شود. 30000 پول در بانک داریم. مدت 10 روز میشه که در پشت بانک‌ها میایم. بانک‌ها میگه همین صبح باز میشه، دیگه صبح باز میشه. همین هر روز میایم. مالیې وزارت د دوشنبه پر ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي و چې بانکونه به د سهشنبې پر ورځ پرانیستل شي، خو دا کار ونه شو. په وروستیو کې د افغانستان بانک مشرتابه هم طالبانو معرفي کړي چې د پیسو ستونزه حل شي. بهرني خبرونه هم لرو تر یوې لنډې دمې وروسته. د افغان بیسیم درنو پیریدونکو، خپل افغان بیسیم سیم کارت مو د افغان بیسیم له نږدې څانګې څخه د 15 افغانیو په بدل کې ترلاسه خپل سیم کارت فعاله کړئ. همداراز تاسو کولی شئ خپل غیر فعاله یا ورک شوی سیم کارت د 500 افغانیو په بدل کې بیا ځلي ترلاسه او فعاله کړئ او زموږ له بېساري خدمتونو څخه ګټه پورته کړئ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه آیپی با زودی. آب مایع حلال است و به سادگی در تماس با هر ماده آلوده غیر قابل استفاده می شود. فابریکه های صنعتی، سیستم ناقص فاضلاب شهری و بی‌مسئولیتی شهروندان روزانه هزاران متر مکعب آب شیرین آشامیدنی را آلوده و غیر قابل نوشیدن می سازد. لطفاً از آلوده شدن منابع محدود آب شیرین جلوگیری کنیم. آب سرمایه ملی ما و ضامن حیات نسل‌های بعدی ماست. از آن محافظت کنیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم. بیا هم که راغلاست دا هم څو لنډ بهرني خبرونه چې په پرله پسې توګه خپریږي.
د اسرائیل لومړی وزیر نفتالي بنت د سهشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایډن سره د خبرو لپاره واشنګټن ته ځي. د اسرائیل د لومړي وزیر په توګه امریکا ته د نوموړي لومړنی سفر دی. نوموړی به له ولسمشر جو بایډن سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا او د ایران په هکله خبرې وکړي. اسرائیل تل له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې پر ایران فشار ډیر کړي څو دا هیواد په اټومي وسلو له لاسرسي راوګرځول شي. په ایران کې په هرو 4 ثانیو کې یو کس په کرونا اخته کیږي. روغتیايي مسؤلین وایي چې ډیری اخته شوي پرته له معاینې مري. په ایران کې تېرې یوې شپې ورځ کې د رسمي شمیرو له مخې 610 کسان د کرونا له امله مړه شوي، خو چارواکي وایي چې رښتینې شمیرې د دې هم ډېرې دي. څېړونکي وایي چې په اروپا کې راوتلي سیلابونه د اقلیم د بدلون پایله وه. تېره میاشت جرمني، بلجیم، آلند، سویس او لوکزامبورګ سختو سیلابونو وځپل. له 240 کسان په جرمني، بلجیم او آلند کې د سیلابونو او ځمکې ښویېدو پیښو کې مړه شوي دي. پوهان له کلونو راهیسې وایي چې د هوا بدلون او تودوخه چې انسانان مسؤل دي د اوړي په موسم کې به اورښتونه لا شدید او ډېر کړي. اقتصادي خبرونه هم تر لاندې دمې وروسته. افغان بیسیم بسته جدید صوتی هفته‌وار دوستانه را برای شما پیشکش می‌کند. با عزیزانتان بیشتر صحبت نمایید و از شفاف‌ترین صدای اجری لذت ببرید. 200 دقیقه تماس با تمام شماره‌های افغان بیسیم فقط در بدل 46 افغانی. برای اشتراک ستاره 555 ستاره 7 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید. سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. د افغانستان تر ټولو سترې او چټکې 4G شبکې سره له غوره انټرنیټي کڅوړې څخه ګټه پورته کړئ. 1 GB د 1100 افغانیو په بدل کې د 10 ورځو لپاره ترلاسه کړئ. فالولو لپاره ستوری 422 ستوری لاس ستوری 1 علامت نمبر ډایل کړئ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه. تلاش، دقت و سرعت، همه و همه به یک جهت، پاسخ به پرسش ها و خواست های بینندگان ما، خبررسانی موثق، بی‌طرف و به موقع. شبکه‌ای که به شما حق ابراز نظر و بیان آزادانه را می‌دهد. و پروسه صلح اجازه به ما داده نشده تا نادیواری زندگی می‌کنند در شده که مسئولشم ما خبرها را از مکان وقوع با پرده های تلویزیون شما به گوشه زنده می آوریم. ما طرح‌ها و معیارهای خبرنگاری را در عمل پیاده می کنیم. با استفاده از فناوری جدید و زبان خودتان و فراتر از مرز و محدودیت. تنوع و تازگی را از ما انتظار داشته باشید. بحث‌های ما رک، صریح و بدور از تعصب و سلیقه است. آغاز روز، خبرها، بحث و تحلیل، اقتصادی، ورزشی، اجتماع و رسانه‌های اجتماعی. تا هر سر ساعت همه و همه ما این همه را در یک شبکه آریانا نیوز گرد هم می‌آوریم. موافق یا مخالف، دیدگاه از شماست. ما را دنبال کنید. بیا هم ښه راغلاست. دا هم د اقتصاد له ډګره. د ننګرهار د کانال پر 40 جریبه ځمکه د خرما حاصل رسېدلی. مسئولین وایي سږ کال به 15 ټنه حاصل ترلاسه شي چې له دې درکه به یې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته لاړې شي. بڼوال وایي چې نوی نظام د خرما ترویج لپاره رښتینې هڅې وکړي. رحمت الله زیرمل به په دې اړوند نور جزئیات راکړي. دا د جلال آباد د پارمیډي په سیمه کې د کانال پر شاوخوا 40 جریبه دولتي ځمکه د خرما یوازینی باغ دی. په دې باغ کې 2700 د خرما بوټي موجود دي چې 6 ډوله خرما ورکوي. دا باغ 12 کاله وړاندې د سعودي په مالي همکارۍ په امتحاني ډول جوړ شوی.
د باغ مسؤل وایي د تیرو 3 کلونو راهیسې دې باغ حاصلات پیل کړي چې په 1498 کې 1 ټن، په 1499 کې 15 ټنه او سږکال به شاوخوا 15 ټنه حاصل ورکړي چې له درکه به د حکومت خزانې ته څه نه څه 2 میلیونه افغانۍ تحویل شي. اوس نو زمونږ غوښتنه د نوي حکومت نه، نوي نظام نه دغه ده چې دغه زراعتي بخښونو کې موږ سره د خرما په برخه کې کار وکړي چې دا په افغانستان کې لومړني باغونه دي او د ترویج او د تکثیر دپاره باید د نوي نظام چارواکي دي کې فکر وکړي او د خرما په تکثیر کې کومک وکړي. ښاغلی اطرافي وایي ننګرهار د موسمي جوړښت له مخې د خرما د کښت لپاره ډیر مناسب ځای دی. هغه وایي ګڼې داسې دښتې موجودې دي چې د خرما باغونه پکې کیدای شي او نتیجه به یې د خلکو لپاره ښه وي. حاصل روان دی چې اول کال موږ 1 ټن اخیستی و، تیر کال موږ 15 ټنه واخیسته او سږکال امیدواره یو چې تر 15 ټنو خواوشا پورې موږ حاصل ورکړو. دې باغ ګڼو کسانو ته کارموندنه هم کړې. باغوانان له نوي نظام غواړي چې د خرما د باغونو د کښت لړۍ پراخه کړي. دوی وایي که د خرما باغونه ډیر شي نو د خلکو پر ژوند به ښې مثبت اغیزې پریوزي. غواړو موږ چې دغه د خارجي د ملک د هر شي د راوړلو نه موږ خلاص شو، دغه زموږ په خپل ملک کې د خرما رواج او یو دغه وګرځي. ځکه ډېره ښایسته نتیجه یې ورکړې ده. سعودي دا د امتحان دپاره موږ ته رالیږلې وه، خو موږ چې کله په دې کې دغه وکړلو معلومات مو کړل دا کرلې وه موږ تقریبا 12 کاله مخکې. ډېره ښایسته خرما ده او ډېره مزهداره ده. هر څوک کولی شي چې ویې خوري. پوه شوې؟ خوږه خرما ده، خوږه ښایسته خرما. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي خلکو ته د کارموندنې او کرنې د ودې لپاره به ډېرې هڅې وکړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي د نشي توکو د کښت مخه نیسي او پر ځای دغه ډول کار زیاتوي. اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90.10 پوله، د اماراتو یو درهم 22 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 18 پوله، زر پاکستانی روپۍ 503 افغانۍ او زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ. سپورتي خبرونه هم شته دي، ملتیا مو غواړم. اوس افغان بي سیم تاسو ته 10 سلنه اضافي دقیقې درکوي. په ټاکل شویو غږیزو کڅوړو کې له 10 سلنه اضافي دقیقو څخه ګټه پورته کړئ. ورځنۍ 100 دقیقې 25 افغانۍ، اونیزه 1500 دقیقې 80 افغانۍ، 650 دقیقې 115 افغانۍ، میاشتنۍ 2000 دقیقې 300 افغانۍ، 6600 دقیقې 499 افغانۍ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه. مژده به هموطنان عزیز،